څه ډول پوه شي یو چا تر کور تر شا پورې چې ځواکونه ځي چا پوه شي چې دا د حکومت له ادرس راغلي او که نه له خپل ادرس څخه راغلي څه ډول پوه شي خلک له هغه څخه پوښتنه وکړي. زه تا ته مثال ووایم، موږ په قندهار کې ما ته تلیفون راوستو په شپه کې چې موږ دا خو دوه مرتبه یووالې موږ دلي وو، تلیفون راوستو چې دلته خلک دي ما ته راغلي دي وایي ستا په کور کې چیش شته، په ما باندې چاپه اچولې ده. وایم څوک دي؟ دا تلیفون وروړه ورته تصفیې کمیسون مسؤل خبر درته کړي. تلیفون وروړه هغو ته، هغه له هغه ځایه ولاړ، یعنې په خپله تفکیک شو. دوی باید د هغه څخه پوښتنه وکړي چې وروره له کوم ارګان راغلی، کوم دې کارت دی، کوم دې امر دی، د کوم ارګان په هدایت باندې راغلی. فکر کوي اجازه دې دې خبرې ته ورکړي چې یو څوک د چا د کور تر شا ځي چې هغه نه دې وپوښتل شي چې د کوم ارګان څخه راغلی؟ نو که داسې وي چې فرضاً ده سره څه وشي نو بیا سبا ورځ خو شته، سبا دې بیا مراجعه وکړي، د ده به حق ورته ورکړل شي، د ده څخه به دفاع وشي. ګوره یوه خبره دلته ده، د سپېڅفو په معنا چې شی دی چې موږ صفا کوو، د دغه دا فرع د دې ده چې په سب کې خو نو بد خلک شته، نو چې شته هغه خو به حتما زورونې هم کوي، نو دغه دپاره تصفیه شروع ده چې هغه خلک موږ اخراج کړو. که داسې وي چې څوک زورول کېدی نو دغه دپاره خو بیا لاره شته، که مشکل لرو خو د حل لارې هم شته. ورباندې ټینګار پر دې کوي چې د طرز العمل چې تاسو جوړ کړی دې ته ژمنې هر هغه څوک چې نیول کېږي هغه څېړنه هم کېږي. حتما. بله مسله دا ده چې څوک چې د ځواکونو په توګه باندې تاسو ته درځي هغه به څه شرایط ولري؟ چې په اسلامي امارت په اردو کې شامل دي، هغه لپاره خو د پیژندون ریاست فعاله شوی ده، هغوی خپلې فورمې جوړې کړي دي، طرز العمل یې ورته جوړ کړی ده، ولایتو کې کار شروع ده او همداراز دلې په قطاعاتو کې جزئي تعاملو کې په ټولو کې تعلیم هم ورکول کېږي هغو ته تربیت په څنګ کې، همداراز د ټولو ارګانونو دپاره لکه ملي اردو او پولیسو او همداراز ملي امنیتي استخبارات هغو دپاره کسان روزل کېږي. هم څه ځانګړتیا باید ولري دا کسان؟ دا باید معلوم یونیفورم ولري اول خو، او نه یو څوک چې غواړي نوی درشي د لیکو ته څه ځانګړتیا باید د شخص خپله ولري؟ آفرین، څوک چې راځي لیکو ته شاملیږي هغه مهم ټکی دا دی چې بده سابقه ونه لري. بده سابقه که څوک لري هغه که په سب کې اوس فی الحال وي موږ اخراجوو، او که یې ولري مخکې تر اوسه پورې دی په سب کې شامل نه وي بیا د ده شاملېدو چانس نشته.